بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تر روز موږ اکسل پروګرام ته رسېدلی او اکسل پروګرام کې تقریبا تر کوم ځای درس رسولی و اکسل. نو اکسل را خلاصه و فارمولا مې نو مکمله خلاصه کړې وه. نن راځو له فارمولا څخه وروسته ډیټا مې نو وایي صحیح سو. ډیټا کې اول ګیټ ټرانسفرم ډیټا ده. دا څه کار کوي؟ دا که چېرته مثال موږ په بل پروګرام کې ډیټا وي، مثال یو ټیبل هم جوړ کړی غواړی چې مثال هغه راوړو اکسل ته، نو بیا چې نه استفاده کوو ګیټ اینډ ټرانسفرم ډیټا څخه استفاده کوو. مثال د خبرې زه اوس راځم نوټ پاډ پروګرام ته. نوټ پاډ پروګرام سره خو انشاءالله ټول اشنا یې که نه. اول زه دلته لیکم نیم، له نیم څخه وروسته مثال ټا بټن پرس کوم، دلته ورته لیکم مثال پوسټ ورته لیکم صحیح ده. له هغو بعد راځم مثال یو نفر راغی د خالد په نامه، خالد راځم مثال پوسټ د دلته ورته لیکم چې دا ټیچر ده صحیح ده. او بل چې د مثال د نعیم په نامه راغی، بیا ټا بټن پرس کې دا مثال ورته لیکم چې منیجر ده. او بل چې د مثال د وکیل په نامه یو نفر راغی، دا هم مثال ټا بټن پرس کوم، دا ورته چې دا ډاکټر ده. او بل چې د مثال بیا ورته لیکم چې خالد راغی، خالد خو مې ورلیکلی، ورته لیکم چې خلیل راغی صحیح سو خلیل. او ټا بټن پرس کوم، ورته انداسې د انجینر ده صحیح سو انجینر. او بل چې د مثال دلته ورته لیکم چې حمید راغی، له حمید څخه وروسته مثال دا هم ورته دا هم ټیچر ده راسره. او بل چې دلته ورته لیکم چې حبیب راغی، او دا به هم ورته لیکم چې مثال دا منیجر ده. ټا بټن به پرس کو او دلته ورته لیکم چې منیجر. دا ذخیره کوم کنټرول اس له هغو وروسته راځي مثال ډیسکټاپ صفحه د چا په نامه، زه مثال دلته ورته لیکم چې امپلایز، یا مثال دلته ورته لیکم چې فقط ټیبل په نامه ذخیره کوم. ډیسکټاپ صفحه مې ذخیره کړو، بل ځای مې ذخیره کړو ډیسکټاپ صفحه. دا بندومه. له هغو بعد راځو اکسل پروګرام را خلاصو. اکسل مې سره خلاص کړو. اوس دا ډیټا چې دا موږ په کوم ټیبل کې په کوم پروګرام کې درلوده؟ نوټ پاډ کې صحیح سو. تاسو مثال شاید په اکسس کې ولرئ، شاید مثال بل پروګرام کې ولرئ. اوس راځو ګورو ټول دلته شته. اول چې دا فرام فایل اکسل کې د خپله، دا فرام ټکس چې د مثال د خپله شي د نوټ پاډ هغه راخلئ صحیح سو. او دا نور هغه پروګرامونه چې مثال تر اوسه پورې شاید تاسو نه یو قاري صاحب که چېرته مثال ویلی غټ پروګرامونه لکه اسکیول هم ویلی ده، یا هم مثال اوریکل ده صحیح سو، یا مثال اکسس هم تر اوسه پورې نه ده ویلی. هغه پروګرامونه چې مثال کمپیوټر ساینس کې لکه ګوره دوجه کې مکمل مایسکیول چې د مثال، یا مثال مکمل دوجه کې ډیټابیس مربوط دی اوریکل، دا مکمل لیست په دوجه کې دلته درته راځي صحیح سو. نو هغه پروګرامونه خو موږ نه سو استفاده کوو، اوس مې نه استفاده کړي دي صحیح سو. دلته چې دا اوس فرام فایل ده. فرام فایل چې دا اول له اکسل نه راخلی، مثال ورفاټ راخلی، مثال پی ډي اف راخلی، چې راخلی. خو اوس موږ ټیبل چیرې درلود؟ په نوټ پاډ کې. نوټ پاډ پروګرام کې نو فرام ټکس نه استفاده کوو. په دې مې چې کله کلیک وکړو، اوس راځي مثال تاسو وایئ چې هغه فایل چیرې ده، نو ډیسکټاپ صفحه او ډیسکټاپ نامه کې ټیبل په نامه، او دا هم امپورټ کړه. کله چې امپورټ کړو هغه وروسته اوس ګورئ تاسو دلته دا صفحه راخلاصېږي. په دې صفحه کې درته وایي چې مثال دا کالمونه دي، مثال دا داسې هغه ده صحیح سو. هغو وروسته دا مکمل راغلو، تاسو راځئ دا به لوډ کوئ. کله مو چې لوډ کړو اوس ګورئ تاسو مکمل چې ده دا اتوماتیک لوډ سو. کله چې لوډ سو اوس ګورئ مثال تاسو اتوماتیک دغه ټیبل ډیزاین نو هم راخلاص وه. خو اوس راځم زه بل نوی فایل اخلم. که چېرته مثال بیا راسم ډیټا ته راځم، بیا ګیټ ډیټا ته راځم، او دلته بیا مثال دا فرام ټکس راخلم، او دا هم ټیبل مې راوست. ټیبل څخه وروسته راځو دا مې سره راوست. له هغو وروسته دغه ټرانسپور ډیټا باندې وکلیک کوم. په دې مې چې کلیک وکړو اوس ګورئ موږ ته یو بله صفحه راخلاصېږي صحیح سو. دا صفحه سره خلاصه، دا هغلته ګوره اتوماتیک درته راواخیستله چې مثال تغیرات هم نه سوی کړی راوستی، او دا د مثال په دغو شکل سره راسه. اوس غواړي چې مثال دا کالمونه او راګانې زیاتې کړي، مثال کمې کړي. اوس که غواړي چې مثال په دغو حالت پاته سي، نو کلوز ان لوډ لرو. په دې باندې کلیک وکړه، په دغو حالت به اکسل پروګرام ته ولاړ سي. او که کلوز کو هم مشکل نه سه، دواړه یوه طریقه ده. خو که غواړي چې مثال په بعضو کالمو کې تغیرات راولي، ګورئ مثال راځو دلته ریمو کالم لرو، کولی شي مثال زیات او کمې کړي صحیح سو. نو کولی شي راګانې ځینې زیاتې کړي او یا یې کمې کړي. زه راځم کلوز ان لوډ باندې کلیک کوم، ګوره اتوماتیک هغه ډیټا چې زموږ ته دلته راغله. اوس دغه ډیټا موږ له کوم پروګرامه راوړه؟ نوټ پاډ پروګرام څخه صحیح سو. دا نور تاسو خپله در سره استفاده کوئ. مثال کولی شئ فرام ویب ده، یا مثال ګوره اول مکمل لیست دلته هم راځي، دلته بیا مثال تنها د نوټ پاډ څخه درته راخیستی، یا مثال فرام ویب له هغه پروګرام چې د ویب مربوط دی مکمل دلته راځي. او فرام ټیبل رینج چې دی مثال دا څه کار کوي راځي، چې کله مثال دې باندې کلیک وکړو بیا موږ ته وایي چې مثال دې کې مثال کوم تغیرات راوړی که نه راوړی. بیا که ان کلوز ان لوډ باندې کلیک کولی شئ مثال کلوز دغه حالت چې ده کوم تغیرات چې دي په دغو
حالت پاتې کېږي او اکسل ته ځي یا که کلوز بټن باندې کلیک وکړم ما ته وایي مثال د تغیرات وای ډو یو وانټ ټو کیپ یور چینجر یعنې کوم تغیرات سره وصلې دا د مثال ذخیره سي کې دې پاتې سي که کیپ باندې کلیک وکړو نو دا تغیرات به سره وصلې دي هغه به اکسل کې مثال څنګه سي ذخیره به سي او که ډسکارډ باندې کلیک وکړو نو هغه به نه ذخیره کېږي نو کیپ چینج باندې کلیک وکړئ بېرته به تغیرات چې دي مثال دلته اپلای صحیح سو له هغه بعد ډیټا مینو ته ځل ډیټا مینو څخه وروسته دلته ریسنټ دلته چې دا ګور ریسنټ سور لرو دا څه کار کوي دا سیده اوس ګوري مثال موږ له کوم ټیبل سره چې وصل سوي یا مثال له کوم سره مثال دلته راخلاص کړي دغه مکمل لیست دلته تخي چې یو ټیبل دا او بل چې د نوټ پټ فایل په نامه ده دوه څخه بیا وړ مثال راخلاص کړي کولای سور سره کنیکټ کړي او بل ایگزیسټینګ کنیکشن چې مثال هغه فایل نه مثال چې مثال هر موږ دلته مثال راوړ دغه مکمل لیست دلته راځي بیا غواړئ کولی شئ مثال هغه راخلاص کړئ کولی شئ مثال راخلاصولی شئ بل ریفریش لرو ریفریش اوس څه کار کوي ریفریش په دې مثال ګوره اوس په دې ټیبل خو موږ دلته راوړی که نه اوس که زه مثال بېرته ولاړ سمه دا دې کې تغیرات راولمه نو په دې کې خو تغیرات مثال راوسو یو بل نفر راغی دلته مثال ورته لیکن چې د محبوب په نامه راغی صحیح سو محبوب مې ورته ولیکلو یو وروسته راځي مثال دا یو ټیچر ده دا تغیرات مې راوستل یو بل نفر هم مثال ورته لیکن چې جسیم او دا مثال ورته لیکن چې دا ډاکټر ده صحیح سو ډاکټر اوس تغیرات موږ دلته راوستو که رانوستو کنټرول اس کومې دا بیخي بندومه مثال راځم سیو کومې له سیو څخه وروسته اوس راځو بیا اکسل ته تغیرات دلته راغلي نه دي راغلي که غواړئ چې تغیرات چې د مثال دلته هم اپلای شي نو بیا به راځي دلته ریفریش لرو ریفریش آل که چېرته مثال ټولو شیټو کې مثال تغیرات راولي ریفریش آل څخه به استفاده کوي او که ریفریش یو شیټ نو بیا ریفریش هم فعاله کړي په یو کې تغیرات راوستلی شي ریفریش آل باندې کلیک وکړو ګورئ مثال تاسو مثال بیا صفحه راخلاصیږي له کوم پایله غواړئ چې مثال تاسو څنګه کوئ ریفریش کوئ اوس ګورئ ولې کارونه کوو اتوماتیک راغی که رانغی یا هم مثال تاسو هغه یو بیا دغه د اوپن صفحه راخلاصوئ او کوم فایل چې مثال تاسو دلته راوړئ هغه به ورته انتخاب کېږي نو ریفریش کېږي خو چې دلته اتوماتیک څنګه کړو دی ریفریش کړو صحیح سو کیوري ان کنیکشن دا کې دغه جته د کیوري ان کنیکشن ویل کېږي دا مثال دلته یې که نه اوس که چېرته مثال پرې باندې کلیک وکړم ګوره هغه به بېرته راشي او که چېرته مثال غیر فعاله کړم نور چې مثال غیر فعاله شي بل راځو پراپرټیز د پراپرټیز کې چې مثال دلته ګورئ بیا هم درته تکرارېږي اوس ګورئ راځئ مثال دا ریفریش مرحله چې ده دلته اوس څه وخت ریفریش کېږي کله چې مثال موږ تغیرات راولو بیا ریفریش باندې کلیک وکړو ریفریش حل باندې کلیک وکړو نو بیا دلته تغیرات راځي که نه خو که چېرته مثال غواړئ چې نه دې ته وخت ټاکې څنګه وخت ټاکې دلته ګورئ موږ ځکه دلته خپله موږ دا ورته تعین کړي دي چې مثال په دغه وخت کې ریفریش کوي کله زه دې باندې کلیک وکړم پراپرټیز ته کله چې راغلی نو دلته دې کونج کې وینئ دغه کیوري پراپرټیز دا خو در معلومېږي په دې مې کلیک وکړو اوس ګورئ په دې کلیک کوم نو وروسته ګورئ تاسو دا صفحه راخلاصېږي اول انیبل بیکګراوند ریفریش ده دا که چېرته انتخاب وي دا په دې معنا چې تر هغو پورې ما دا ریفریش باندې کلیک نه وي کړی نو دغه فایل چې دا ما راته ریفریش کوه صحیح سو خو که چېرته مثال دا نه غواړئ دا ورته غیر فعاله کړه ریفریش ایوري ورته انتخاب کړه دا چې ورته انتخاب کړو اوس ګوره په څو دقیقو کې به موږ ته پرنټېږي په هرو شپېتو دقیقو یعنې یو ساعت تقریبا راځي که نه په یو ساعت کې به دا چې د مثال ریفریش کېږي دا ورته انتخاب کړي مثال یوه دقیقه کې دی څه رقم کې دی ریفریش کېږي نو یوه دقیقه بعد چې د مثال دی به ریفریش کېږي او که دا هم نه غواړئ مثال دا هم کولی شي ورته غیر فعاله کولی شي ریفریش ډیټا وین اوپنین ډسپایل دا که چېرته ورته فعاله دا بیا په هغه وخت کې کار کوي کله چې مثال تاسو دا پروګرام کلوز کوئ چې بېرته م راخلاص کړو په یو وخت کې به داسې ده ریفریش کېږي او که نه غواړئ بېرته غیر فعاله کوي سر خو م خلاصېږي انشاءالله بېرته راځم دا کنسلام او دا هم کنسلامه له هغه وروسته دلته ایډیټ لینکس لرو دا که چېرته مثال موږ له نورو پایلو څخه مثال یو پایل لینک کړی بیا کار کوي مثال له خبرې زه به یو مثال لرکړم ځم زه ورډ پروګرام ته مثال ورډ پروګرام ته رالم زه مثال دلته لیکم ان د نیم اف الله صحیح سو ان د نیم اف الله مې ورته ولیکل ان د نیم اف الله دا مې ولیکل دا مې مکمل انتخاب کړو یو څه یې غټوم هم مثال دومره اندازه مې غټ کړو اوس یې کنټرول سی کوم کنټرول سی مې کړل غوره زه دلته غواړم چې دا فیسټ کومه د فیسټ سپیشل سرکټ چې و کنټرول الټ وی دا مې چې پریس کله چې کنټرول الټ وی پریس کړل غوره اوس ګوره په کوم شکل سره فیسټ کوي فیسټالینګ یعنی د دې څنګه ولري ارتباط ولري داسې وکړي که ګوره اتوماتیک لینک فعاله شو که فعاله نه شو
اوس راځه په دې باندې چې کله چې مثال راځي دا خو اوس لینک دی سره که نه راځه مثال کلیک په وکړه ایډیټ لینک باندې مثال کله کلیک وکړو اوس هغه فایل نه چې مثال تاسو لینک کړی دی هغه مکمل لیست درته راځي ډاکومنټ یو څخه مثال کوم پروګرام ده ټایپیز دی مثال وورډ ده او دا مثال دا نور سټیټس دی مثال نو هغه درته اخیستی او اپډیټ دی مثال یې ده اوس اپډیټ ویزې والیو چې ده دا څه کار کوي که چېرته مثال غواړئ چې مثال د اپډیټ کې بیا دې څخه استفاده کوي خو اوس اپډیټ ته ضرورت نه لره چینج سورس دی مثال که چېرته غواړئ چې مثال د دې دغه لینک چې ده ورته چینج کړي کولی شي مثال ورته چینج یې کړي خو اوس دا په دغه حالت څه دی ځکه چې مثال دی خپله جوړ کړی ده او اوپن سورس ده دا اتوماتیک درته راخلاصوي ګوره له کوم پروګرام سره و له ورډ سره ورډ اتوماتیک راخلاص وکړي راخلاص نه کړو او که چېرته مثال ورته راسي چې نه دغه برینک لینک دا څنګه که دا لینک کې مات کړه قطع کړه نو دا به درته قطع کړي او که چېرته سټیټس باندې کلیک وکړي د دې هغه حالت درته کوي سټیټس خو پوهېږئ چې ته ویل کېږي حالت ویل کېږي صحیح شو هغه درته ګورئ په دې خو سره خلاص وو انشاءالله او که غواړئ چې مکمل ختم کړئ ډیلیټ بټن باندې پریس وکړئ نور دا به مکمل درته ختم کړي بل صورتن فلتر لرو صورتن فلتر خو میله یو کنه راځه مثال زه دغه ټیبل مې راخلاص کوز غواړئ چې مثال دلته دا نمونه چې د مثال مکمل څنګه کوي صورت یې کوي فلتر یې کوي بیا به راځي ډیټا مې نو ته ډیټا ته سره راغلی ای ټو زید ټو ای راته صورت کړه کسټم مو میلی چې مثال کسټم یې څنګه صورت کولی شو ضرورت خو نه چې تشریح کومه که تشریح کومه له هغو بعد راځو بیا فلتر و فلتر خپله چی ته ویل کېدو صفحه کاری ته صحیح شو نو راځو فلتر باندې کلیک وکړو کله چې فلتر کلیک وکړو نو ګورئ موږ ته چی اضافه کړو فقط موږ ته دا فلتر بټن اضافه کړی کلیک کوئ مثال دا مې هم مکمل درته تشریح کړی چې دا به تاسو خپله درسره وګورئ تېرو ویډیوګانې صحیح ده له هغو بعد که چېرته مثال موږ فلتر اپلای کړی مثال زه دلته ورته وایم چې ما ته ټول من نمبر راته ښایي دغه دا نمرې راته وښایي اوس ګوره فلتر موږ چې مثال اپلای کړو بیا ورسته کلیر اتوماتیک فعاله شو کلیک وکړه ګوره هغه په غیر فعاله شي ریفلیس یې ده که غواړئ چې مثال داسې هم له دغه فلتر کې ورسره داخله کوي بیا به ریفلیس څخه استفاده کوي صحیح ده او دلته یو شی چې اضافه دغه څه ده اډوانس فلتر ده صحیح شو دا لږ مغلق ده صحیح شو دا به سبا ته پرېږدو سره له ډیټا والډیشن څخه لږ سخته غوندې ده او دا نور به هم سبا ته پرېږدو صحیح شو ټوله یوه موضوع چې او سر هم بیا په خلاصي اوس که شروع کړو درس زیاتېږي له هغو بعد ټکسټ کالم لرو مخکې موږ ګورې په هم منو کې دلته مثال داسې ویل که چېرته موږ داسې نومونه لیکلي او خالد و ولید مثال دلته ورته لیکن چې مثال مصطفی صحیح شو مصطفی دا نومونه اوس په چیږي په یوه را کې مکمل ولیکو غواړئ چې مثال دا مختلف یعنی هر یو ځان ته راګانو ته کې نو بیا به چېرته راتلو فایل ته به راتلو فایل څخه وروسته بیا چېرته راتلو جسټیفای ته به راتلو اوکې کول اوس ګوره موږ ته چی تبدیل کړو په راګانو یې تبدیل کړو خو اوس کې چېرته مثال موږ داسې نومونه ولرو دلته بیا ورته لیکن چې خالد مثال ولید ورته لیکم او دلته ورته لیکن چې حکیم دا نومونه مې لیکل اوس دا که غواړئ چې مثال په کالمو وویشي نو بیا به ډیټا ته راځئ ډیټا څخه وروسته ټکسټ کالم باندې کلیک وکړئ له وروسته اوس ګورئ راځئ مثال دلته دغه نومونه دي نیکسټ کې نیکسټ څخه وروسته اوس په څو کالمو ویشي یو دوه درې تا انتخاب کړئ که غواړئ چې مثال یو بل کالم هم ورته اضافه کړئ په یو ځای کې به کلیک کوئ مثال خبرې دا خالد چې دی مثال دا په دوه کالمو کلیک وکړئ کالم اضافه شو که اضافه نه شو دا نور هم کولی شي له هغو وروسته راځو بیا نیکسټ کوئ نیکسټ چې کلیک وکړو اوس راځو مثال دلته څه دی جنرال کې انتخاب مثال خط و مثال سمبول وي یا مثال عدد ټول راخلی او ټکس کې مثال فقط چی راخلی ټکس راخلی ډیټ کې مثال فقط ډیټ راخلی داسې برابر سو له غوره جنرال ورته انتخاب دی فینیش کوي په څو کلمو یې ویشل ولې ځکه هلته موږ څو کړو څلور کړو خالد ورته په څو کلمو راته ویشل په دوه نو اتوماتیک هلته ځینې مثال په دوه کلمو درته ویشل مشکل خو نشته فلاش پیل مې مخکې هم درته ویلی اوس ګورې بیا دلته بیا تکرار راغلی ده که چېرته مثال زه دلته نومونه ولرم اول دلته ورته لیکم نیم او دلته مثال ورته لیکم پوسټ صحیح شو یعنې وظیفه راځه اوس دلته راځو مثال نومونه ورته لیکم خالد ولید مې ورته ولیکو او حکیم مې ورته ولیکو سلیم مې ورته ولیکو عمر مې ورته ولیکو عثمان مې ورته ولیکو صحیح شو دا نومونه شو مثال خبرې اوس غواړم چې دا نومونه دلته هم څنګه کم تکرار کم یو خالد ولیکئ صحیح شو خالد چې ولیکو انټر یې کوئ له انټر څخه وروسته بل چې ده ولید ده که نه
ولې داسې ولیکو اتوماتیک ګوره ټول نومونه راغلو که رانغلو که انټر دې پریس کړو ګوره ټول نومونه ولیکل شول صحیح سو او که چېرته مثال دلته زه بیا خالد ولیکم بیا زه مثال دومره ولیکل شول یا مثال فقط کنټرول ای پریس کړم یا مثال که چېرته دا بیخي نه وي لیکل شوي اول نوم ولیکئ بیا وروسته کنټرول ای پریس کړئ اتوماتیک ټول ولیکل شو که ونه لیکل شو ځکه کنټرول ای څه شي ده شارټکټ ده له دې طریقه هم کېږي له دې طریقې له جسټیفای فلاش بیل نه هم کېږي صحیح سو بیا نیم ورته لیکم خالد مې ورته ولیکو مثال راته دلته ورته لیکم خالد هم ولیکو له هغې وروسته راځه فقط فلاش بیل باندې کلیک ګوره ټول راغلو که رانغلو صحیح سو یې مې په ایمیلو کې درته استفاده کړو مثال له خبرې اوس زه مثال دا هم بیرته مکمل ډیلیټوم راځه مثال دلته ورته لیکم چې دا نفر چې ده ټیچر ده خالد چې دی مثال دلته ورته لیکم ټیچر ده ټیچر او دلته ورته لیکم چې دا منیجر ده او دا ورته لیکم چې انجینر ده انجینر او دلته ورته لیکم چې ډاکټر صحیح سو ډاکټر او دلته مثال دا ډاکټر دا هم ټیچر اوس راځي مثال که چېرته زه دې ته ایمیلونه لیکم ایمیل خو مثال داسې نه راځي خو زه بیا داسې مثال درکړم خالد چې دا مثال ټیچر ده صحیح سو ټي مې ولیکل له هغې وروسته مې دا اټ ورکړو له اټ څخه وروسته جیمیل مې ورته ولیکو ډاټ کام صحیح سو جیمیل او ډاټ کام دا مې ولیکو اوس ګوره فقط څو نفر ته مه ولیکو یو نفر ته غواړې چې ټول ته ولیکل چې داسې ټول را انتخاب کړي هغې وروسته فلاش بیل باندې کلیک وکړه ګوره دلته چې د مثال مکمل یې درته ولیکل که ونه کړه داسې ټولو ته تکرار صحیح سو او که نه غواړې مثال بېرته ډیلیټ کړي ډیلیټولی شي ریموو ډوپلیکیټ اوس راځو ګوره په دغه پوسټ کې چې دی مثال موږ ډوپلیکیټ نومونه لرو که نه لرو دوه دانې چې یو رقم صحیح سو ټیچر لرو دلته هم ټیچر لرو ډاکټر لرو دا هم ډاکټر ده غواړې چې مثال دا ختمه کړي راځئ کلیک وکړئ د هغې وروسته ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ اوس راځو مثال دا راځو وکي که له وکي څخه به وروسته دا درته ختم کړي ولې ختم نه کړو اکسټینډ سلیکشن کنټینیو ته کریکشن راځي مثال ریموو ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ له هغې وروسته اوس راځو سلیکټ آل چې دی مثال په کوم کالم کې صحیح سو اوس کالم کوم یې ورته انتخاب ده موږ مخکې دواړه ورته انتخاب کړي صحیح سو کې کالم ده دلته کالم دا ورته انتخاب کړو کې او دا هم ورته وکې که نو اوس درته وایي څو دانې به موږ ختم کړو ډوپلیکیټ یعنې دوه دانې راغلي او هغه هم ختم کړو څو دانې باقي مانده پاتې شول څلور دانې یو دوه درې څلور دانې ختم شو یو ډاکټر لرې کړی بل یې ټیچر لرې کړی سرم خلاص په مشکل خو نشته ډیټا ولیډیشن او اډوانس د مثال دا به مکمل ثبات او دا نور اهم ثبات وای مشکل خو نشته بس دا که مخته ولاړ شه ښه ریویو او ان شاء الله د یوې ورځې درس ته صحیح خو بیخي اسانه دی هیلپ کې خو نور شی نشته ان شاء الله مینوګانې چې خلاص نور به فارمولو ته